ها او کنه ما د دویم واده کوم یاد کې په عاده طریقې نظم کوم قسم په خدا دا خاني مې د ټیکهداري مې د ګلډوزر مې چلېږي دا دی اوس هم د ګلډوزر سره ولاړ یم نه ماده په 50 روپۍ یو دانه په 50 روپۍ چې یو دانه شي که نه نه چې زه 1,00,000 روپۍ یوسم که نه 2 ښځې خو پې کېږي که نه ها ښه 2 خو په 50,000 خو چې شوی نو 50 دونې 1,00,000 او که هسې یو بله خبره په دې 1,00,000 به 3 رانه کړي او که نه یا زمونږ بابي خو ماشاءالله ما لیدلې وه زه چې درغلې وم ما په سوزو کې لیدلې وه یا زمونږ خور ده خو لکه ډېره ښایسته وه نو ما یاده دغسې وه ما هم الله راکوي بس سبا ورځم ته غم مه کوه ډک جیبونه وځم زه خان یم روزه څه پکیز خو نه یم خو دا به ګورم کوم ځای خو هر ځای ښځه ښځی بس ټیک شو ته بند که د الله په امان د الله په امان به زه سبا ځم دې خپلې زړې ته به ووایم چې موز که زه پخه کښېنم مرې خو نه په دې بیمارۍ کې چې ته مزه نه شوې نو خاورې به مزه شي ولې پریشان یې پریشانه په دې یم چا را نجب واده بوتله تا ته ما ویل چې د پیسې خیال ساته زما سره خو پیسې نشته دی نو بس به کلي ته ځې څنګه به ځو زه پوه شوی نه یم خو هغه یو را سره په خوا کې چوخ ناست و ما ته پته ده چې هماغه رانه ویستې دي خو اوس دا راته وایي چې اوس به ځو څنګه ما ته څنګه پته ده ما سره خو 50 روپۍ په رس کې نشته دي یو خبره کوم درته خفه کېږي به نه اوس مجبوري ده زه خو وایم دا ګوتمه به خرڅه کړو او کلي ته به ځان ورسوي ای ته زما د واده والا ګوتمان ده دا بیا زه څنګه خرڅومه راکه دا ګوتما اوس پیدل خو نه شو تلی کلي ته که نه نورې به درله جوړې کړم نورې دا زما د واده والا ګوتما وه او بس یو پاس له راغلم دې کې ګورم که څوک یې خرڅوي که نه او ښه په اسانه میلاویږي بس زه مو ته په جیبونو ډک راغلی یم مړه هلکه ته بند که خدای دې کوزان که یوه ولاده ده خو سړی هم ورسره ولاړ همدې به یې خرڅوي ها ته بند یا الله چې خوښ مې کېږي یو بریتو خو را روان دی نو که مکل م ښکاري الله دا وکړي چې دا ګوتما دا واخلي سلام علیکم جی وعلیکم سلام خرڅې خو یې نه ولې نه خرڅوم بس زه ګاک یم داسې کار دی زه د پېښور نه راغلی یم ښه د کوم ځای نه د پېښور نه د پېښور نه او ته په خدای یقین وکړه ما خو وایي زه به ډېر وکړېږم خو دا وګوره اوس مې ومنله چې په پاسکونو کې هم میلاویږي د قسمت معاملې دي د قسمت زما سره خپله یوه زړه سته خو څوکی دي نه مزه او خدای راستي ښه دا راته ووایه وروره چې دا په څوی خرڅې دا ما په خپله اغوښتې وه په 12,000 په 12,000 او خو ته داسې وکړه چې 15,000 راکړه ځه خولې دي خوی دي ما ده په خدای مې د قسم وي که زه یې منم زه وایم دا خوب دی په څو زره 15,000 او په خدای راستي که زمونږ په کلي کې چیلیم په دې ریت باندې والي او دلته د خیره سره دا وګوره ښه دا راته ووایه خانداني خو ده که نه چې خانداني نه وه واپس نه ماده داسې به بیا چېرته میلاویږي واپس زماغه نیکي هم نشي واپس کولی ښه داسې کار دی په څو دي د خیره سره دغه 15,000 زه به یې 100 د پاسه در کوم ښه داسې څه خبره نشته سم شوم دی نه الله به خیر کړي مړه دا چې زه کور له د خیره سره ځان سره بوځم که نه دا وا د پوره 15,000 روپۍ دي ښه بس میش ما د پوره دي دا 100 پې د پاسه واله مه ده تی ما د هغې مال یې راکړه دا م وله دا لاس را دې خوا کړه ښه
دی یادا مبارک شه الله دې خوشاله و بعد لږه او ته په الله یقین وکړه ما زه به ورپسې یو میاشت کاږم او دا راته ووایه په 15 خدای داسې شی راکړو که نه چې ما دا اصلي د دې غنیا به اصلي به نه وي زوله چې تا ورته ولیده په پاس کې او ته د خیر سره خرڅې او ګاک پرې راغلو ته وګوره ته په لاس کې ولاړ وې تا ته موږ خرڅې تاویاو ما وایي په دې به پوره جذګي کوو نه د جرګو څه خبره او بل دا د واج مدیر ښه دی چې د کویدنې نه مخکې سړي ته ګوتمه واچوئ داسې کار دی الله دې بس دوا به درته کوو ځواب به راته کې ښه او داسې څه خبره نشته لاس راکړه جینۍ راځه خبره واوره نه ته به د زورتۍ خبره کې قسم په خدای چې ما خوړلې ده راځه یو منټه خبره واوره ولې څه چې له خوا ولې ځي نو خدای دې بې خو بس دا ښځه دې راباندې خرڅه نه کړه زه تا ته څنګه خدای دې بې بنیادو باسه 15,000 روپۍ دې روان نه غوښتې ګاز کپې راځه جینۍ 15,000 روپۍ ما ستا نه د څه واخیستې ته پته شته د څه چې د رانه واغې چا رانه جیب والی او جیبو د دې ګوتمې 15,000 روپۍ ما تا نه اخیستې دي خلک ښځه دې راباندې خرڅه نه کړه د خدای خاطر وکړه دا خوله سمه خوځوه که نه ته ما ته ملګري ویلي وی لاس شه وی بس ویله او بس وعدې که ولې نو ولې دا څه څاروی دی چې ویله او وعدې که ته پرېږده اوس ګاز کپې جینۍ زما خوښه شوي او ما خوښ که او زه چې ځو ولې هله ما د په خدای باندې قسم و چې ساده نه وباسم څه چل دی ما د خدای ووی په دلته دې تخته کوم درته ویم ځه که نه وځه جینۍ ستا مخکې چې کوم دی که نه دا خبره ونه شوله په 15,000 مې واخېستې ګوتمې د مبارکۍ ته واچوله اوس ګنکپ دوکې کوي خدای دې غرق تباه کا د سړي مې جیب په لاره کې چوالو ما د خپلې واده ګوتمه هم خرڅه کړې وه ورته وایي چې په ما باندې سړي خرڅه کړلې ما ګوتمه واپس راکړه دا ګوتمه راکړه ګوتمه دې سنبال کړه زه په ګوتمې کې نه یم زه په جینۍ زوره داسې خبره راځه چې ځو ما په 15,000 اخیستې مخکې شه چې واده وکړو واده وکړو وای پېښه اوس نه به مو خدای راولي و که نه نکاح شوې ده وایي ښځه مې راباندې خرڅه کړې دا څه څنګه مصیبت لیوني خلک دلته راشي ځه چې ځو خدای دې ورکړه ځه چې ځو